ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو lesson 40 of Excel 2013. ها څلوېښتم نمبر ده زموږ تاسو سره بیا هم فارمولا ټاپ دی او فنکشن لایبرري ده موږ تاسو سره. نن موږ تاسو کوم دی اووم نمبر کټګوري لولو چې هغې ته ویل کېږي انجینرینګ فنکشن. ها انجینرینګ فنکشن آر یوز to mathematical operation on values. د دې په تر موږ تاسو مطلب کولی شو بعضې ریاضیکي عملي څه کو ترسره کړو په څه شي باندې په ویلیوز یا عددونو باندې سیدا. ښه دا ډېرې زیاتې دي موږ تاسو سره. راځو چېرته فارمولا ټاپ ته راځم هلکه دې کې مثلا ښه د مور فنکشن کې کلیک کوم هلکه څه مې پکار دی انجینرینګ مې پکار دی. ښه دې کې مختلف قسم چې ما سره مطلب فنکشن دي. ښه هلته ما سره چې لکانو باینري ټو ډیسیمل زه مطلب غواړم نمبرونو څه کوم کنورټ کوم هلکانو باینري څه کوم مطلب ما ته اشرې دي ته مطلب چینج کړه څه قسم ګوره ورته یم چېرې ما ته چینج کړه که څومره سل دا ماته څه مطلب چینج کړه څه وایي دوه ځلې سل چې کوم دی څو کوډ دی لکه دا د شپږ دېرشو کوډ دی. ښه کمپیوټر یوازې په همدې باینري باندې پوهېږي بل باندې نه پوهېږي. ښه هلکه بیا ټایپ کوم چې لکه څه وکړه ما ته باینري ټو چې لکه ډیسیمل مې لکه پکار دی یعنې باینري ما ته چینج کړه چې شته نمبر ته ټایپ کوم لکه دا قسم یې سیدا انټر که څه وایي لکه دا د څو کوډ دی دا د اوو کوډ دی سیدا یعنې کمپیوټر اصلا که ونه پېژني د دې کوډ پېژني څه پېژني د دې کوډ پېژني ته ویل کېږي باینري ټو ډیسیمل. ښه بیا راځه ورپسې دلته په دې کلیک کوم بل لکه څه وایي چې مطلب دا قسم ته غواړې باینري ټو هوکزاډیسیمل کلیک کړه دې باندې لکه دا یو بل قسم سیستم دی. ښه لکه کمپیوټر کې څو سیستمونه دي ښه د دوو سیستم د اتو سیستم د لس سیستم او د شپاړسو سیستم. ښه لکه زما څه قسم پکار دی چې یو نمبر ټایپ کړه لکه دا باینري سیستم دی. ښه دا څه که ما ته چینج کړه کلیک کړه څه وایي لکه نو سل چې کوم دی چا کوډ دی دا څلورویشت عدد کوډ دی. ښه دا مختلف قسم چې قیدي دي موږ تاسو سره. ښه که ته یې خپله مطلب ټایپ کړې څه وکړه لکه ایکول باینري ټو هوکزاډیسیمل کوم نمبر ټایپ کوم لکه ته یم چېرې دا قسم یو نمبر دی لکه 01 داسې رقم انټر کړه څه وایي لکه نو ډبل ای چې کوم دی د دې کوډ دی موږ تاسو سره. ښه راځو بیا دلته انجینرینګ فنکشن باندې کلیک کوم بل لکه څه قسم ستا پکار دی لکه ته یم چېرې باینري ټو اوکټا مطلب د اتو سیستم ته چینج کړه څه قسم ټایپ کوم دا قسم لکه. ښه ورته مې څه وکړه دا مطلب ما ته د اتو په سیستم کې ډسپلې کړه څه وایي لکه نو لس چې کوم دی څنګه دی مطلب دا د باینري مطلب چې کوم څنګه شو اوټ ډیسیمل کې چې کوم دی هغه 12 عدد دی تاسو سره. ښه دا قسم ته ټایپ کولی شي فار ایگزامپل چېرې باینري ټو چې لکه ښه هوکزاډیسیمل لکه زما پکار یا اوکټا کوم قسم ټایپ کوم لکه چې شل او لس انټر که څه وایي لکه اوس ګوري مطلب وایي نه ښه. ها دا قسم به ټایپ کړه لکه دې کې هم تاسو دوه ټایپ کړه ورته صفر به ټایپ کړم څه وایي لکه دوه. ښه راځو بیا دې باندې کلیک کوم بله لکه څه وایي چې مطلب څه قسم زما پکار دی لاندې ورپسې راځو بعض نور فنکشنونه. ښه کمپلیکس لکه کلیک کړه دې باندې څه وایي لکه وایي کنورټ ا ریل ان امیجینري کوفیشینټ ټو کمپلیکس نمبر ټایپ کوم لکه دا قسمه دا پر ایگزامپل دې کې مطلب یو نمبر ټایپ کې کلیک کړه دې باندې څه وایي لکه لس سل جمع دوا آی امیجینری نمبر څه کوم مطلب چینج کوم مهمي عدد ته سیدا دا قسم لکه څه پکار شو ته چېرې ایک ورسو که ماته مطلب دا کمپلیکس ته چینج کړه کمپلیکس مین مغلق یا امیجینری نمبر ټایپ کوم لکه چې شل او نمبر پر ځای ټایپ کوم لکه لس څه وایي لکه شل جمع لس آی مین امیجینری. ښه راځو بیا دلته انجینرینګ فنکشن باندې کلیک کوم بل لکه څه پکار دي کنورټ پکار دی لکه سیدا ورته یم چې لکه لس دی ما سره پر ایگزامپل تاسو ما ته چې مطلب یونټ چې دی پر ایگزامپل دې کې ما ټایپ کړي یو یونټ او دې کې ټایپ کوم پر ایگزامپل دوه اوس ګورې دا ما سره مطلب نمبر رانغی صحیح رانغی داسې به ټایپ کوم ورته. ښه ایکول کنورټ کراته ښه کنورټ ښه داسې ټایپ کوم دا مهم فنکشن ده. ښه کنورټ یعنې مطلب تبدیلول لکه نمبر دا دی ما ته څه که مطلب چینج که چې شته لس ګرامه مطلب څومره کېږي ورته یم چېرې سلک څومره سلګې کېږي لس ګرامه څو سلګ کېږي ما سره سیدا دا به څه کړل ته مطلب یو دنه هغه به ورته ورکوو دلته. ښه کامه به څه که ورته ورکوي ضرور او کامه چې څه مطلب چینج کړه ورته یم چېرې سلګ انټر که څه وایي لکه دومره کېږي دا ډېر مهم پرشن ده. خلک په دې کې موږ تاسو کو کار کوو. ښه ایکول کنورټ کراته مطلب څه قسم یې پکار دی کنورټ لکه یو نمبر دی پر ایگزامپل سل کامه چې شه دی مطلب ته یم چېرې سلګ دا مطلب چینج که چې شته کامه کوم دی مطلب چینج کوو ته یم چېرې ګرام ته انټر که څه وایي لکه نو وایي دومره ګرامه کېږي. ښه راځو بیا دلته ته یم چېرې ایکول کنورټ کړه لکه څه قسم یې پکار دی او ته یم چېرې دومره عدد دی ما سره کامه چې شته چینج کړه لکه ایل بي پاونډ ته لکه دا څه که مطلب چینج که چې شته ګرام څومره ګرامه کېږي سیدا یعنې دومره پاونډه څو ګرامه کېږي ما ته چې دومره کېږي
سیدا بیا راځم ورپسې ایکول کنورټ کا دومره عدد ما سره پر ایگزامپل چې وړو لکه یو اتوماتیک میس دا مطلب واحدات دي ښه چینج کې چې لکه او تم ګرام ته چینج کړل تاسو ګوره یا مطلب دته مطلب غواړي پاوند ته کلیک کسو لکه دومره کیږي تاسو را ښه بیا وتم چې ایکول کنورټ کله کراته ښه څه قسم لکه تم چې شل چې شلکه وتم چې پر ایگزامپل ګرین دا اوس ګوره ما سره مختلف قسمه چې دا واحدات دي ښه وتم چې مطلب څو کله شل ټنه 100 ګرامه کیږي ګوره یا پر ایگزامپل وای چې مطلب څومره سلګه کیږي وتم چې ګرام 2 ګرامه کیږي انټر کسو لکه دومره ګرامه کیږي خای کول کنورټ کله کراته څه قسم وتم چې شل پر ایگزامپل سمې په کار لکه سټون یا پر ایگزامپل وای چې شل متره دا مال چینج کړه چیشتا دا وتم چې پر ایگزامپل 100 مطلب کیږي اسټیټ میل کلیک کړه بنده سو لکه وای دومره میل کیږي سیدا ایکوال کنورټ کله کراته کنورټ پر ایگزامپل ټپ کوم لکه دیر څه شي راځو پس دلته لاندې پر ایگزامپل ساسه په کار شو لکه نیچرل مایل کلیک کا څومره متر کیږي ته ټپ کوم چې لکه دیرش مطلب نیچرل مایل چې کوم له 100 متر کیږي انټر کسو لکه دومره متر کیږي خاصل ته بیا ورپسې ایکوال کنورټ کله کراته کنورټ ها څه قسم ټپ کوم لکه چې سلويخ کاما څه قسم لکه اوس تم چې پر ایگزامپل سلويخ انچا کاما څومره مطلب کې 100 فوټه کیږي انټر کسو لکه دومره فوټه کیږي ایکوال کنورټ کراته ها کنورټ کا پر ایگزامپل سلويخ کاما څه لکه په کار شول ته مطلب ورته مشخص کا چې او تم چې پر ایگزامپل یار وای ډي مطلب دا زما په کار چې پر ایگزامپل تاسو فوټ په کار شو دا څنګه مطلب چینج کچشتا دا مطلب ته بل څه چینج کول شي ورته مشخص کا چې پر ایگزامپل 100 انچ کیږي لکه یو بل باندې څه کې مطلب دا چینج کوي ښه ایکوال کنورټ کراته ها څومره لکه پر ایگزامپل ټپ کوم لکه چې شل کاما 100 کاما ته دغه چې د متاثر پر ایگزامپل وای چر انګسترون د متاثر مطلب پیکو ده دلته ما سره کوم نه مختلف قسم چې لکه یار ها شل کالا کاما چین کې چې لکه 100 ورځې کیږي 100 لکه و زره دومره ورځې کیږي خلاص بیا تر نو کوم چې پر ایگزامپل کنورټ سکه سم ټپ کوم لکه دومره کاما چې مطلب واړه ما او تم چې پر ایگزامپل بس ګوره دومره ورځې مطلب شل ورځې 100 ساعت کیږي انټر کسو لکه دومره ساعت کیږي شل ورځې څلور سواتیا ساعت کیږي ها کنورټ کله کراته څه شي پر ایگزامپل دیرش چې لکه غوړي ورته مشخص کړه پر ایگزامپل تم چر دیر ساتونه کاما چې مطلب وړو 2 منټه کیږي لکه سوې درته اتل 100 منټه کیږي ایکوال کنورټ کا ها څومره لکه ټایپ کوم چې سلويخ کاما چې لکه پر ایگزامپل تاسو منټونه غواړئ سکندونه د ګوري ما سره مختلف چې لکه پاسکال تاسو په کار شو لکه اټموسفیر لکه اوس ګوره مطلب ملي میټر اف مرکوري دا اوس ګوره مختلف چې دلته ما سره دا وحیدات دي مطلب ډاین غواړي ګوره جول لکه ایر دا رقم چې ما سره واټ لکه ګوره بي ټي ایچ پی هرس پاور واټ تسلا ګوره سنټیګریډ تم سلويخ سنټیګریډ مطلب 100 فرنهایټ کیږي سوې دومره فرنهایټ کیږي سیدا بیا ټپ کوم لکه ایکوال کنورټ کا څه شاله کا وتم چې پر ایگزامپل لس کاما څه شي ورته مشخص کړه کوم واحد ته مطلب غواړي چې بدل کې وتم چې پر ایگزامپل دا اوس ګوره ما سره چې لس لیټره کاما چین کې څه لکه وتم چې پر ایگزامپل څو کپ کیږي ها دا اوس ګوري ها سوې لکه ماته مطلب جواب راوي څه تاسو کولای شئ مطلب مختلف قسم واحدات څخه یو بل باندې دا تبدیل کې دي کنورټ کې چې کوم دي ډېر رقم شیان پکې دي ښه خلاص ته بیا دې باندې کلیک کوم کنورټ فنکشن هم څنګه شولا کور شولا بل لکه څه په کار شو ډیسیمل مطلب وړه بینری ته چینج کې دا ډېر مهم شي خام تاسو زیات په کار راځي الله کوتم چې را د ای کوډ مطلب ونه وی دی دا مر څه مطلب چینج کې کلیک کړئ باندې سوې لکالو کمپیوټر ای نه پیژنې کمپیوټر دا کوډ پیژنې لکه د ای کوډ سره مثلا دا کوډ دی ډیسیمل ټو باینری ته مطلب د لسو په قاعده درو کوي څه کوي هغه باینری ته چینج کوي 1 2 ته چې دا 0 1 ته چینج کوي درته ښه خلاص ته بیا انجینرینګ پر سمونه کلیک کوم بل لکه سوي درته فار ایگزامپل ته وړ ډیسیمل مطلب چینج کړه کسو کا ماته وتم چیرې سل یا فار ایگزامپل 10 ټایپ کوم ښه سل می ټایپ کوتم 10 کا ماته چینج کسوي سلور شپې تکیږي
دا چې کړه ماته د ډیسیمل نه څه چینج کو هوکزاډیسیمل ته مطلب چینج کو ښه دا قسم داسې نه غواړئ ته چې راځئ مطلب بل قسم غواړم دلته اوس ګورئ ماته څه لکه ډیسیمل ټو اوکټا کلیک کړئ باندې لکه چینج کوم لکه څومره ډیسیمل ټایپ کوم لکه 101 کلیک کړئ باندې څه لکه 145 جواب دی ها راځه بل ته دې باندې کلیک کوم بل لکه چې ما سره نور فنکشن هم شته فار ایگزامپل چې راکا دلته کلیک کړئ باندې دې کله کله یو نمبر ټایپ کوم ها څه لکه ټیسټ whether two number are equal to فار ایگزامپل ټایپ کوم لکه لس او لس څه لکه نو دیو سره مساوي شو دلته مين دا درسه کې لکه نو کمپیر کې مقایسه کوي درته دا قسم ټایپ کوم ګوره دې کې ما ټایپ کړل شل دې کې ما ټایپ کړل فار ایگزامپل یو وشت ادا کسو کې اکوال دلتا کراتا کوم دا نمبر دی کما بل دا نمبر دی اوکې کسو لکه نو 0 یو بل سره مساوي نه دی کدا مطلب شل ته چینج کوم ګوره سره زم ما سره یو راځي دلتا څه کار کوي دا د یو بل سره مقایسه کوي کچیر ته مساوي یو راځي او کا مساوي نه صفر راځي سره خلاصه بیا دلته خبر لکه څه چې مطلب زما څه پکار دی لکه او ته چې فار ایگزامپل هوکزاډیسیمل ټو باینری مطلب ته څه غواړي ته غواړي چې د شپږ سیستم چې چینج کې مطلب باینری ته چینج کې ښه ټایپ کوم لکه څومره 115 کلیک کا څه لکه نو باینری سیستم څومره دی دومره سیستم دی ګول تاسو ورته دا باینری مطلب 115 ته چې کې دا عدد پیژن نور شنه پیژنې دومره اټ عدد دی تاسو را خلاص بیا دلته په دې کلیک کوم بل لکه سوي درته فار ایگزامپل ته غواړي چې مطلب داسې کې ډیسیمل ته چینج کې ټایپ کوم لکه څومره 112 کلیک کا سوي لکه جواب یې څومره دی 200 او یا خلاص بیا دلته بل چې ما سره مطلب وایي چې را څه قسم صاحب کار شول ته چې را هوکزاډیسیمل ټو اوکټیټ مطلب د اته سیستم نه چینج کا څومره لکه 1 2 3 فار ایگزامپل سوي 3 نمبر دی ښه خلاص بیا دی باندې کلیک کوم بل لکه سوي مطلب د ساسه په کار دلکانو امیجینری امبیس کلیک کړئ باندې لکه ټایپ کوم لکه چې ماته چې مطلب ریټرن د ابسولوټ ویلیو ګوره دا قسم ټایپ کوم ښه 21 تقسیم په 2 باندې کلیک کا سوي لکانو 14.15 چې ما سره مطلب دې جواب شو سیدا کله دا ټایپ کوم ورته چې را سو کماته عدل تراشه په دې کلیک وکړه ایمیجینری نمبرز ما په کار دی ښه مختلف د چورته وایي ټایپ کوم لکه 21 آی ګوره 21 آی تقسیم په 3 باندې 2 باندې دا تقسیم کله 2 آی باندې ها اوس ګوره سره دی ما سره لس اشاریه 15 یعنی مطلب څه کومه تقسیم کراته ها راځو بیا دلته خدا لکه چې ما سره مطلب دا ایمیجینری کوساین دی ښه یو عدد مطلب څه کا ورته ورکړه لکه ټایپ کوم لکه چې ریټرن دا کوساین اف کمپلیکس نمبر ټایپ کوم لکه چې شل آی دې معنی څه مطلب دا ایمیجینری هغه وباسه یا پرسنټیج ټایپ کوم لکه چې جمع لس آی انټر کسو لکه درته جواب سو راغی دومره جواب ما سره کوم دی مطلب دې راغی خلاص بیا دلته په دې کلیک کوم دې کې ما سره مختلف قسم نور فنکشن هم شته ایمیجینری کوساین څه په کار شو کوتانجان په کار شو سیکنډ په کار شو سره پس مخ راځه ښه بل پر ایگزامپل ته وایي مطلب ایمیجینری لن می په کار د لوګاریتم دی ایکسپوننشل دی د ډېرې خبرې دي تاسو سره مختلف قسم چې پکې دي کې مطلب د ایمیجینری نمبرونو چې کوم مختلف عددونه چې تاسو ورته وایي سره پر ایگزامپل ته غواړئ مطلب سیکنډ پیدا کې سیکنډ ایچ پیدا کې یا پر ایگزامپل ته چې مطلب دوا مختلف عددونه څنګه کماته دي سپی ریټور ته پیدا کا نو ګورم تاسو کو دي نه فرق وخه سم ما سره مطلب سره تانجانز ما پکار دي بل لکه سوي چې اوکټیټ تو باینری مطلب ته غواړئ چې دا پدی ته وړي مطلب چینج کور باندې کلیک کا اوس ګوره ته کولای شي اوکټیټ هم چې تا وړي باینری ته اوکټیټ هم بدل کې چې تا ډیسیمل ته مطلب چینج کې ها دا به کلوز کو راځه ورپس دلته بیا په دې کلیک کوم سو که مطلب ماته دغه ګوره باینری ته چینج کولی شي ډیسیمل ته او هوکزاډیسیمل ته هم چینج کولی شي